السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا ډوډۍ باندې سړی بسم الله الرحمن الرحیم وایي، دا چې څوکه ووایي ښه ده او که په زور؟ محترمه فقهای کرام وایي مستحب دا ده چې په زوره یې ووایي، لیکون فیه تنبیه لغیره علی تسمیته. په دې باندې به آګاهي بل یو به خبرداره چې هغه به بسم الله ووایي، هغه به په ده سره اقتدا وکړي، ده ته به هم ثواب ور ورسېږي. الفتوحات الربانیه جلد 5 صفحه 194. نو محترمه په زوره یې وایه او دغه رنګه فتاوی هندیه جلد 5 صفحه 330. نو چې ته په زوره ووایه بل بیا هم واوري، ټوله به بسم الله الرحمن الرحیم هغه در سره ووایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پر کوم خوراک باندې چې بسم الله الرحمن الرحیم نه وویل سي، هغه خوراک شیطان حصه در سره اخلي. کوم وخت چې بسم الله الرحمن الرحیم وویل سي، شیطان شاته سي، شیطان خوراک بیا نسي کولی. د شیطان خوراک هغه خوراک دی چې پر هغه باندې د الله نوم نسي ذکر. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.